بسم الله الرحمن الرحیم. په مخکیني لوست کې مو وویل چې ساینس په څلورو برخو ویشل کېږي، له هغې جملې څخه طبیعي پوهنې، او په طبیعي پوهنې هم په دوه برخو، فزیکي پوهنې او بیولوژیکي پوهنې. په فزیکي پوهنې کې موږ له نورو مضامینو سره یو هم کیمیا برخه وه. اوس راځو چې کیمیا څه شی دی. ټول هغه څه چې په کائنات او خلقت کې شتون لري د دوو شیانو څخه جوړ دي، یا ماده ده او یا هم انرژي. کیمیا هغه علم دی چې د مادې څخه بحث کوي. که تاسو یو اندازه اوبه راواخلئ او لوښي کې واچوئ، تودوخه ورکړئ، په نتیجه کې به تاسو وګورئ چې اوبه په مایع او له هغه څخه وروسته په بخار بدلیږي، چې په دې حالت کې د اوبو ماهیت او ترکیب تغیر نه کوي. یا یو ښیښی ګیلاس به مو لیدلی وي چې مات شوی وي، خو ښیښه بیا هم همغه ښیښه ده. همدارنګه برقي بخارۍ تر سوچ کولو وروسته ګرمیږي او رنګ یې سور ګرځي، خو سیم یې بیا هم همغه سیم دی. په ورکړو شویو درې واړو مثالونو کې معلومه شوه موږ ته چې د مادې اصل هیڅ تغیر نه دی کړی، او دا ډول تغیرات د فزیکي پیښو په نوم یادېږي چې د فزیک تر پوهنې لاندې لوستل کېږي. مګر که اوسپنه په ازاده هوا کې پرېږدي، وبه وینئ چې د زنګ یوه طبقه پرې جوړیږي او یوه بله ماده منځته راوړي چې د اوسپنې اکسایډونه ورته وایي. همدارنګه که یو لرګی یا کاغذ وسوځوئ، په ایره بدلیږي، خپل لومړنی حالت او ترکیب له لاسه ورکوي. همدارنګه تاسو ټول پوهیږئ چې اکسیجن یو داسې عنصر دی چې د هغه په نشتوالي کې اور نه بلیږي، یعنې هغه په سوځولو کې مرسته کوي. او په مقابل کې هایدروجن هغه عنصر دی چې په خپله د سوځېدو قابلیت لري. خو که ذکر شوی عناصر په یو ټاکلي نسبت یو له بل سره یوځای شي او یو کیمیاوي تعامل پکې صورت ونیسي، نو په نتیجه کې چې کوم مرکب لاسته راځي د اوبو په نوم یادېږي، چې دا نوې ماده نه سوځي نه د سوځېدو سره مرسته کوي، بلکې برعکس د اور وژنې خاصیت لري. دا ډول پیښې چې یو ماده په اساسي ډول تغیر کوي او یو داسې نوی خاصیت اختراوي چې د لومړني خاصیت سره مقایسې وړ نه وي، د کیمیاوي پیښو په نوم یادېږي او د کیمیا علم په واسطه تر څېړنې لاندې نیول کېږي. نو کیمیا داسې تعریفولی شو: کیمیا د مادې د مطالعې علم دی، او یا هم کیمیا د دایمي تغیراتو څخه بحث کوي. خو که په بشپړ تعریف ته یې راشو، کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیباتو، تعاملونو او تغیراتو څخه بحث کوي. همدارنګه هغه شرایط تر مطالعې لاندې نیسي چې د دې تغیراتو لامل ګرځي، لکه تودوخه، کتلیست، فشار او نور. همدارنګه د مادې او انرژي د متقابل عمل څخه بحث کوي. اتمي تیوري د کیمیا بنسټ بلل کېږي. دا تیوري بیانوي چې ټول شیان د اتوم په نوم له کوچني ذراتو څخه جوړ شوي. کیمیا د طبي پوهنو یوه برخه ده چې د انسانانو لخوا د پرلپسې پیړیو په بهیر کې منځته راغلی. هغه ساینس پوهان چې د کیمیا په برخه کې کار کوي کیمیاپوه یا کیمیست بلل کېږي. د کیمیا اهمیت: کله چې د کیمیا کلمه اورو، څه چې مو لومړی ذهن ته راګرځي هغه ښایي یو شخص وي چې سپینه چپنه یې اغوستې وي، لابراتوار کې څو رنګه مایعات یو له بل سره ګډوي، او یا هم یو لړ فارمولونه چې ریاضیکي معادلې پکې کار شوي وي، او یا هم د کیمیاوي عناصرو مشهور دوراني جدول مو ذهن ته راګرځي. خو د کیمیا مفهوم او اغیز تر دې ټولو ډېر پراخ دی. د کائنات له لویو کهکشانونو څخه تر سیارو، لمریز نظام، ځمکه او ځمکه کې ټول شیان، له جملې زموږ خوراک، پوښاک او د چاپیریال ټول توکي، ان زموږ بدن او د بدن غړي او سیستمونه د کیمیا سره تړلي دي. او څرنګه چې دوی کار کوي، ځکه دا ټول له مادې څخه جوړ دي، او کیمیا د مادې څخه بحث کوي. کیمیا ته اکثرا مرکزي ساینس هم وایي، ځکه د ساینس نورې برخې لکه ستور پیژندنه، فزیک، ځمکپوهنه، بیولوژي او ځمکه پیژندنه د کیمیا له اغېز څخه بې برخې نه دي او خپل تاثیرات پرې لري. د کیمیا مخینه: د ډېر پخوا څخه معدنیتونه پرته له دې چې کیمیا وپیژني، بېلابېلو لارو ترې ګټه اخیسته. د بیلګې په توګه د ډبرو څخه فلزات ویستل، د شرابو تخمر، د نباتاتو څخه د روغتیا او عطاري لپاره کیمیاوي توکي ویستل، د شحمو څخه صابون لاسته راوړل، الیاجونه جوړول او ډېر داسې نور. د کیمیا کلمه د لرغوني مصر څخه سرچینه اخلي. په اسلامي خلافت پر وخت ورته الکیمیا ویل کېده، چې وروسته بیا په انګلیسي کې ورته الکیمي ویل، چې بیا په کیمستري واوښت. الکیمي د طبیعي فلسفې هغه برخه وه چې د مادې او د مادې فعل او انفعال څخه بحث کوه. جابر ابن حیان د کیمیا پلار په نوم یادېږي. لومړنی کس و چې د ساینسي میتود په واسطه مواد تر مطالعې لاندې ونیول. کیمیا د یو علم په حیث د رابرټ بایل په واسطه په 1401 میلادي کال کې د الکیمي څخه بیل شو. کیمیا وروسته له هغې یو جلا ساینس په توګه رامنځته شو چې د انتون لاوازیه لخوا د مادې پایښت قانون ته پراختیا ورکړل شوه. انتون لاوازیه د نوې کیمیا پلار بلل کېږي. همدارنګه اکسیجن هم د کشف کړ. د کیمیا تعریف لپاره د 1401 څخه نیولې تر 1920 پورې بېلابېل تعریفونه ورکړل شوي. په 1920 کې د مادې علم وبلل شو. 1998 کې پروفیسور ریموند چانګ لخوا داسې تعریف شو: ماده او د هغې د تغیراتو علم. د کیمیا څانګې د کیمیا علم په لاندې څانګو ویشل شوي دي.
غیر عضوي کیمیا، عضوي کیمیا، تحلیلي کیمیا، فزیکي کیمیا، حیاتي کیمیا یا بایوکیمستري، نظري کیمیا، محیطي کیمیا. مسلمان کیمیا پوهان د 600 میلادي او 1400 میلادي ترمنځ دور د کیمیا طلایي دور سره شهرت لري چې د مسلمانانو لخوا په دې دور کې د کیمیا په اړه ډیر پرمختګ شوی. په ځانګړي ډول د لابراتوار لومړی شکل او تصور او په دې اړه کارېدونکي لومړني وسایل او آلات په همدې دور کې مسلمان ساینسپوهانو رامنځته کړ. جابر ابن حیان د کیمیا پلار په نوم یادېږي. دی مسلمان ستورپوه، فیلسوف او ساینسپوه لومړنی کس و چې د ساینسي میتود په واسطه مواد تر مطالعې لاندې ونیول. خو د عصري یا مدرن کیمیا پلار بیا انتون لاوازیه دی. محمد ابن زکریا الرازی، البیرونی، ابن سینا. د کیمیا بنسټیزو مفاهیمو څخه کولی شو لاندې یاد کړو: ماده، اتم، عنصر، عناصرو دوراني جدول، مالیکول، فارمول، مرکب، انرژي، مخلوط، مول، فاز، تیزاب او القلي، غلظت، الکترولیتونه، کیمیاوي اړیکه، کیمیاوي تعامل، کیمیاوي تعادل، همدارنګه کیمیاوي قوانین. هیله دې نه وي چې کیمیا زموږ د ګران هیواد په ښوونیز نصاب کې د اووم ټولګي څخه پیل کیږي. د یادونې وړ ده چې یوازې روح دی چې ماهیت او اصلیت یې معلوم نه دی. ساینس یې په اړه لا هم نه پوهیږي. د لوست لنډیز: کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیباتو، تعاملونو او تغیراتو څخه بحث کوي. ټول هغه څه چې په خلقت کې شتون لري یا ماده ده او یا انرژي. د کیمیا کلمه د لرغوني مصر څخه سرچینه اخلي. جابر ابن حیان د کیمیا پلار په نوم یادېږي. انتون لاوازیه د عصري کیمیا پلار بلل کیږي. د کیمیا له 7 څانګو څخه چې 3 ډیر مشهور دي: عضوي کیمیا، غیر عضوي کیمیا او حیاتي کیمیا یا بایوکیمستري ده.